الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. ډېر محترم د دې ډېرې پیاوړې ادارې د انټرنیشنل سکول اف ایکسلنس مشرانو استادانو او زما خوږو بچو السلام علیکم. زه به یو دوه کیاریان یم چې دا کوم ټاپک دی او کومه خبره ده نو تاسو یقین وکئ چې پوره پښتنو ته او سیول سوسایټي ته د دې قسمه خبرې ضرورت دی. نو زه خو استاد یم خو زه به خپل الفاظ وس د هغې په چوناو کې به څنګه چل کوم چې ماته داسې د کم عمر بچي زما ناست دي کم استادان صاحبان ناست دي. بهرحال زه به کوشش کوم چې لکه ما یو بل شان مایند سیټ دلته راوړی خو زه به اوس د دې ماحول سره ځان اشنا کوم او ستاسو سره به خبره کوم. د اباسین صاحب یو شعر دی چې دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه. دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه. دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي. خبره دا ده چې پښتانه څوک دي. یو قرآن پاک کې یو آیات مبارک ته سورہ حجرات کې ته چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. چې اے خلقو اے انسانانو ما تاسو د یو سړي او د یوې زنانه نه پیدا کړی او په تاسو کې دا ګروپونه او یا په تاسو کې چې دا کمې قبایل دي او قبیلې دي دا صرف او صرف د تعارف دپاره دي. نو زمونږ ایمان هم دی او زمونږ عقیده هم ده او ریسرچ هم دا وایي چې مونږ ټول د آدم علیه السلام الواد یو. نو په دې کې د پښتانه څوک دي دا سوال بیا داسې عجیبه غونته کې ښکاري. بس پښتانه انسانان دي خو د یو خاص ځای نه د انساني دارې نه پښتانه را جدا شوي دي. او بیا ما په یو کتاب کې چرته کاته چې تاریخ چې دی تاریخ په دې کې تاریخونه او نومونه دا رښتیايي او نور ټول دروغي او ادب چې دی لټریچر چې دی په دې کې نومونه او تاریخونه دروغ او نور ټول رښتیايي. نو د پښتنو د تاریخ په حواله سره چې بچیا مونږ ته څومره معلومات را رسېدلي دي هغه یا په سیاسي وابستګو په بنیاد باندې دي یا د مذهبي وابستګو په بنیاد باندې دي یا د معاشي او معاشرتي وابستګو په بنیاد باندې دي او یا د اکانومي په بنیاد باندې خلکو د ځان نه څه قیسې او خبرې جوړې کړي دي. بهرحال زمونږه د پښتنو متعلق درې څلور خبرې مشهور. د پښتانه چې دي دا ډېر جینیس قام دی. دا چې په هر ځای کې نو دی ډامیننټ دی. لکه موږ به دا ووایو په خپل کور کلی کې پښتانه ډېر ترقي نشي کولی خو چې دی د خپل کور کلی نه بهر ته وځي نو دی بیا ډېره زیاته ترقي کوي. مونږ به دا ووایو نن ما د 12 هلکانو ته سبق وی چې لرغوني پښتانه عالمان نوړمبی عالم چې پکې راغی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پښتنو دی د کابل اوسیدونکی و. د ده نیکه ایرانیانو چې کله کابل قبضه کوو نو د ده نیکه یې د ځان سره ایران ته بوتلو. ډېر لوی عالم و او د هغې نه پس چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ایران باندې خپل زور قایمو نو بیا یې د هغه دا نیکه د ځان سره بوتلو کوفې ته او په کوفه کې
حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر لوی علم حاصل کو، ډیر لوی عالم شو او په ټوله دنیا کې داغه د مذهب او داغه د طریقو پیروکار موجود دي. نو دا پښتون وو. نو پښتانه چې دي دا ډیر ډامیننٹ خلکو. نو چې کله د مغولو په دربار کې د مغولو د حکومت نه 400 کال مخکې لودیانو، غلجیانو، خاندان غلامان او 400 کال د خاندانونو پښتنو خاندانونو په ټول هندستان حکومت کړي. خو بیا د بادشاهانو خو خپل اندازي کنه په هغه انداز کې لکه پښتانه ولګېدل 400 کاله یو قام حکمران شي خو د خپل جبې د پاره یو ټک ونه کی. نو چې د جبې د پاره ونه کی نو د ثقافت د پاره هم ونه کی، چې د ثقافت د پاره ونه کی نو د معیشت د پاره هم ونه کی، د معاشرت د پاره هم ونه کی او ژوند ټول ګډوډ غونډ شي. نو دی چې کله د مغولو حکومت راغې دیو لک ډامیننټو. نو د مغولو په دربار کې هغه څه کسان کېنول ما تاسو ته وی چې تاریخ دروغي چې د پښتنو تاریخ. نو د پښتنو متعلق کې اولنۍ خبره دا ولیکله، اولنۍ خبره دا تاسو ما سره سې چلو کو چې پښتانه د دیوانو اولاد دي. دا د پیریانو د دیوانو بچی دی او اولاد دي. اوس دا څنګه کې دي شي تش د پښتنو د اخلاقی پستۍ د پاره او د دیو په بیک فوټ د تلو د پاره دایو شو شپره خو د پټولو مغولو کې. او دا په یو کتاب نما حواله راغستی دا د دې کتاب د تاریخي شیر محمد خان ګنداپور دا کتاب لیکل دی موجود دی چې بدی کې لیکل شوی چې پښتانه د دیوانو اولاد دي. منګړت خبره ده، دروغ ده او په دې هیڅوک یقین نه کوي خو خلکو لیکلی ده. دویمه خبره یو انګریز دی وولف کیرو هغه لیکلی دي چې پښتانه سکندر اعظم چې کله دی وطن ته راغی تقریبا 2.5 کاله مخکې څه داسې وخت کېږي. نو د سکندر اعظم اولاد یې پښتانه ګڼلي دي. وولف کیرو دا لیکلي دي. پټان دا یو ډېر مشهور کتاب دی، په پښتو کې هم ترجمه شوی دی، په اردو کې هم ترجمه شوی دی. او زه به کوشش کوم چې په دې موضوع باندې 2 کتابونه ستاسو د سکول لایبرری له زه درکم او انشاءالله تاسو یې هم وګورئ او لږه فایده به ترې وشي. دا خبره هم منګړت ده لکه زه د خپلې مطالعې په بنیاد باندې وایم. وجه دا غي دا چې دا کیږي تقریبا 2.5 کاله. خو پښتانه د دین مخکې هم ډیر زیات موجود دي. یو ټپه د زمون سره چې سپوږمۍ کړنګ وهرا خېجا یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینا. د دې ټپې د تاریخ په حواله سره مشرانو لیکلي دي چې دا تقریبا 3000 کاله پخوانی ټپه ده. په دغه وخت کې به سومانو میو ګلو چې هغه به د دې دا په کوم غرونو چې واوري پرتی نو د دې په دې سرونو باندې به دا ګل کېدو او د کلونو به بس خلک خطو او د سپوږمۍ په شپه باندې به دغه ګلونو لو کوو لو کټای ته د سی په پويږي او دغه ګلونو نه به دوايانې جوړې دي. نو د سپوږمۍ پرانا کې به دغه ګلونو کټای کېدا. نو دا تقریبا 3000 کاله پخوانی مشران وایي چې دا 3000. نو بیا د سکندر اعظم نه مخکې هم د پښتنو وجود ثابتېږي. د دې وجې نه د سکندر اعظم الواد پښتانه نشي کېدی. بل یو تیوري ده چې پښتانه آریان دي. آریان هغه قوم دی چې په وسطی ایشیا کې د روس، د افغانستان، د تاجکستان، ازبکستان دا حدود چې دي او د دې نظریه دا نظریه اوس په دې 16 صدۍ کې راغلی ده او د دې بانی چې دی نو عبدالحی حبیبی
دا د افغانستان دی او د کتاب نوم دی د پښتو ادبیاتو تاریخ. په دې کې دی لیکي چې پښتانه آریان دي او د تیوري دا ده چې اولمبه انسان چې نو دا په دې وسطي ایشیا کې وو، وس د آدم علیه السلام نه دی یاد کړی. زه به بلې نکتې له راځم چا به ذهن کې څه سوال مالي نو وروسته به د خیر سره خبرې ډېرې زیاتې کوو. هغه وایي چې دا قبیله کله ډېره شوه، د وړمبي انسان نه دا قبیله ډېره شوه، نو د دې نه یو 3 ګروپونه جوړ شو. یو ګروپ د کابل په لاره، د خیبر په لاره، په دې لارو باندې راواوړېدو او په دې ټول هندوستان کې خور شو. لکه دا هندوان، دا چینیان، دا بنگالیان، دا ټول خلک یادوي چې دا آریان نسل دی او یو ګروپ دی. یو ګروپ د دغه وسطي ایشیا نه روان شو، د ایران په لاره باندې لاړو او ټول یورپ ته ورسېدو او په یورپ کې دا د انګلند پورې، جرمني پورې، فرانس پورې، دغه د سکینډینیوین چې څومره دنیا د پدې کې خور شو. او یو ګروپ چې دی نو په دغه خپل ځای باندې پاتې شو او دغه پښتانه دي. دا د آریان ګروپ دی. د په دې حواله سره خبره څه کوي، لکه د پښتون آریان څنګه ثابتوي. د یو ټکی دی ار ټکی دی او دا د سنسکرت ورته څوک وایي، موږ ته په پښتو کې موږ ته سنسکرت وایو. سنسکرت یو ژبه ده، اوستا یو ژبه ده. دا ټکی چې دی دا 2000 کاله مخکې په یو کتاب کې موجود دی او دا د آریان نه دی. او ار معنی دا کرونده، کلټیویشن. نو هغه د دې ټکي نه چې پښتانه چې دي نو دا ټول زمیندار خلک دی، د دې ټکي نه ثابتوي. او یو 2 خبرې هغه نورې هم کوي. هغه وایي ستاسو سره چې رګوید یو کتاب دی، د هندوانو یو کتاب دی. په دې کتاب کې دا 400 کاله کېږي، لکه 1400 قبل مسیح کې. په دې کتاب کې د پښتنو علاقه بخت یا بخد او یا یو بل ټکی هم هغه لیکلی دی چې پکتیکا. د دې نه دی وایي چې دا پخت دی، پخت. او د دې ټکو نه د ژبې په حواله سره د سنسکرت او د اوستا ژبې نه دی وایي چې ګینه د پښتو د دغه ژبو نه راوتی ده، نو دا قام هم د دغه ځای نه راوتی دی. خبره زما لپاره ګرانه نه ده، اسانه ده. لږ مخکې چې لاړ شم تاسو به انشاءالله خوشحاله شئ. په بل ځای کې یو مشهور یوناني مورخ دی هیروډوټس، تاسو به نوم هم اورېدلی، څه به هم ولکتلي هم دي. هغه په خپل یو کتاب کې چې دا تقریبا 2.5 کاله مخکې تیر شوی دی، هغه په خپل کتاب کې لیکي چې د پښتنو د ملک نوم پکتیکا لیکي، پکتیکا. یو لیکي پکتویک او علاقه یې کومه ګڼي د دریای سند غاړه، د دریای سند په غاړه. زمونږ پوره شانګلا، بونیر، ورسره سوابی، ورسره اخوا اټک، نظامپور، کرک چې لږ ښکته لاړ شي بنو او پوره د ډیای خانه پورې. نو دا د دریای سند په غاړه باندې پرته ده او دې علاقې ته به دا پکتیکا، پکتویک او د دې نه د پښتون ټکی دا راغستی دی وایي. د دارا د زمانې دام تقریبا 1900 کاله کېږي. یو امیر البحر به وته وي، یو سیاح او ګرځېدو، هغه په خپل سفرنامه کې پکتیکا نومې ټکی د پښتنو د علاقې دپاره استعمال کړی دی او اوس هم په افغانستان کې پکتیا یو ځای شته. نو یو بل یونانی جغرافیادان دی بطلیموس د هغه نوم دی، هغه د پښتنو د علاقې نوم پکتین لیکلی دی. پکتین یاره دا مرکز ومال پکتین، نو منظور پشتین
پکتین اوس که تاسو دا نمونه اورئ راوړئ نو دې ځای کې ته را رسېدلی او د دې ټکو نه د سنسکرت او د اویستا د دې ټکو نه هغوی دا آریین دي زما ورسره اتفاق نشته اوس که تاسو دا نمونه اورئ راوړئ نو دې ځای کې ته را رسېدلی او د دې ټکو نه د سنسکرت او د اویستا د دې ټکو نه هغوی دا ثابتوي چې پښتانه آریین دي زما ورسره اتفاق نشته د هغې وجه دا ده چې د ژبو په لحاظ سره څوک د یو قوم سره څوک نه تړي د نسل په بنیاد به ریسرچ پکاري چې د پلانکی نیکو پلانکی پلارو پلانکی داو پلانکی داو نو د نسل په بنیاد باندې دا د ژبې په بنیاد باندې او ژبه چې ده نو په دې وطن کې ټول زموږ په ژبه کې د عربۍ ټکي شته په عربۍ کې زموږ ټکي شته زموږ په ژبه کې د فارسۍ ټکي شته په فارسۍ کې زموږ ټکي شته سنسکرت سره زموږ اویستا سره دا پوره په لینګویسټکس کې یو پوره ډیټیل غواړي یو چېرته انشاءالله تاسو د خدای رو رو لویئ او موږ به سره رو رو بوډاګان کېږو او دغه شانته خبرې به انشاءالله د یو بل سره کوو نو د نسل په بنیاد باندې د ده سره هیڅ قسمه خبره نشته اوس د دې نه پس چې زما سره کومه د ټولو نه اهمه خبره ده دا څیز په سیاسي بنیادونو دی او په مذهبي بنیادونو دی دوه خلک په دنیا کې موجود دي رایټ او لیفت موجود دي د مذهب په بنیاد زه خبره کومه کم خلک چې پښتانه د اسلام سره تړلي ګڼي د هغوی دا نظریه ده چې پښتانه بني اسرائیل دي یعنی بني اسرائیل د پیغمبرانو قوم دی د لویو لویو هستیو قوم دی د قرآني نظام او یا د آسماني نظام قوم دی او چې کوم خلک سیاسي بنیادونو باندې پښتانه یعنی لکه موږ وایو پښتانه من حیث القوم مسلمانان دي یوه نظریه داسې ده چې نه پښتانه من حیث القوم مسلمانان نه دي سیکان پکې هم شته هندوان پکې هم شته څه خلک دا خبره کوي نو هغوی دا مسلمانان دا پښتانه چې دي دا د مسلمانۍ نه لرې باسي نو دغه نظریې والا خلک چې دی نو پښتانه آریین د ثابتولو ناکام کوشش کوي اوس زه هغې خبرې ته راځم چې پښتانه بني اسرائیل دي پښتانه بني اسرائیل دي زما هم د دې نظریې سره اتفاق دی د هغې وجه دا ده چې زمونږ دا استادان صاحبان چې ناست دي چې عربو ته سړی څوک عمرې له لاړ که څوک حج له تللی دی که څوک مزدورۍ له تللی دی د عربو د ځوانانو په شکلونو کې او په دې شکلونو کې بیخي فرق نشته اقبال وی چې یا بند صحرائی ہو یا مرد کوہستانی فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بند صحرائی یا مرد کوہستانی بند صحرائی یا خلق دے مرد کوہستانی دا خلق دے شکلونه زمون یو شان دي الته چې تاسو د چا میلمانه شئ نو ته به چې زه د پښتنو په کور کې میلمه شوی یم الته چې کله د ننګ د پت او د غیرت خبره راشي نو عربی چې دی نو د پښتون په شان ته نر دی پت پکې دی او موږ په پښتو کې یو متل وایو چې که سل خویونه نوري نو یو به د موري اوس په خویونو په بنیاد باندې اوس زه بخښنه غواړم چاینا خلک هم آریین دي زما د هغوی سره په خوی کې څه مماثلت دی ها البته رنګونه چې دي چې کله دا درې قبیلې راخورې شوې نو چې کوم هندوستان ته راغلم د هندوستان د آب و هوا مطابق د دې رنګونه داسې شو چې کومه دغه نظریه دا وایي چې کومه یورپ ته لاړه نو د یورپ د آب و هوا مطابق هغه شانته رنګونه شو او زمونږ د آب و هوا مطابق زمونږ د غنمرنګي رنګونه دلته پاتې شو اوس پښتانه بني اسرائیل دي د دې لپاره یو پوره قصه موجوده ده نعمت الله حروی زمونږ یو تاریخ دان دی دغه یو کتاب دی مخزن افغانی پوره په تفصیل سره پکې دا قصه موجوده ده تاریخ قصې دي او قصه به چې ډیره زیاته اهمي قصه سړي ته د مخکې تلو لاره کولاوی او روښانه کوي قصه په سړي کې جرأت پیدا کوي چې سړی د خپل نیکه د قصو نه خبر شي سړی د خپل خاورې د عظمت نه خبر شي سړی د خپل تاریخ نه خبر شي د مخکې ډیر په اعتماد سره او په دلجمعۍ سره مخکې تلی شي دی وایي په خپل کتاب کې د دې کړي دي چې
د یعقوب علیه السلام د بنی اسرائیلو نیکه چې دی نو دا یعقوب علیه السلام دی. د یعقوب علیه السلام یو زوی و، د هغه نه تاسو لږ ریښ شئ، لږ ریښ شئ. شاباس شاباس، لطیفه درته وکړم. یعقوب علیه السلام نوم مو اورېدلی دی؟ د یعقوب علیه السلام د زوی نوم راته ووایئ. داود علیه السلام څوک؟ داود علیه السلام. ها، بهر حال راځو مخکې خبره کوو چې ابن امین یا ابن یمین دا د یعقوب علیه السلام زوی و. د هغه یو زوی و، د هغه نه قیس نوم و، قیس. او د هغه بیا یو زوی و، نو په بعضې کتابونو کې د هغه نوم ساول راغلی دی، ساول. او په بعضو کې ساورل، دا ری ورسره هم راغلی ده. دا سړی چې و نو دا په شخصیت باندې ډېر ښکلی وجود، ډېر ایماندار او ډېر بهادر. او په قرآن کې یو نوم راغلی دی طالوت. دا سړی طالوت و. دا د یعقوب علیه السلام په نوسو کې و. طالوت وایي د ده دپاره دا مشهور د ده سره 4 ګډې وې او یو ورسره خر و. بس په هغې به یې خپله ګزاره کوله. یوه ورځ د ده 2 ګډې ورکې شوې. چې ورکې شوې نو دی په هغې پسې سارا ته وتې او ده ته یو بزرګ میلاو شو. دې بزرګ د ده په سر لاس کېښودو او دعا یې ورته وکړه او ویې زه ته د بني اسرائیلو بادشاه شوې. او طالوت چې دی، بعضې خلک وایي علما پرې متفق نه دي چې پیغمبر و. طالوت علیه السلام ورته هم یو کتاب کې استعمال شوی، خو زه لکه زموږ خو په 1,40,000 زیاتو کمو پیغمبرانو ایمان دی، که وجو ایمان هم دی پې او که نه وجو نه هم دی پې، داسې خبره ده. نو دی د بني اسرائیلو باچا شو. دغه وخت کې ده واده وکړو. 2 ښځې یې واغستې د یوې قبیلې. یوه لور یې پیدا شوه او هغه لور بیا وروستو داود علیه السلام ته واده شوه. دا دې کتاب لیکلی دي چې کله داود علیه السلام خو پیغمبر او پیغمبر د ابتدا نه معصومي، ایماندار همي، بهادر همي. د وخت د پیغمبر نه زیات بهادر څوک نه وي، د وخت د پیغمبر نه زیات هوښیار څوک نه وي، د وخت د پیغمبر نه زیات انصاف پسند څوک نه وي. لکه انساني ټولې خوبۍ په 40 درجه کې په پیغمبرانو کې موجودي. نو داود علیه السلام نو دغه طالوت ولګېدو او داود علیه السلام له په خپله صحیح علاقه کې د خپلې بادشاهۍ کې څه علاقه ورکړه چې زه ته د دې حکمران شي. داود علیه السلام حکمرانی کوله او خلک ته ډېر زیات خوشحاله وو. په دغه دوران کې طالوت وفات شو او د طالوت بادشاہي داود علیه السلام ته پاتې شوه. او د طالوت چې کومې 2 بیبیانې وې، قصه دلته کې ډېره ښکلې ده. د هغه نه 2 زامن د ده د مرګ نه پس پیدا شو. او د یو نوم برکیا کېښودی شو، برکیا. او د بل نوم کېښودی شو ارمیا. دیو هم رالوی شو ورو ورو. داود علیه السلام بادشاهي وه، نو دیو خو د طالوت زامن وو، هغه شانته صلاحیتونه به کې موجود وو. نو داود علیه السلام ولګېدو، دا یو برکیا دا خپل وزیر اعظم جوړ کو او دا ارمیا چې دی دا د فوج سپهسالار جوړ کو او هغوی خپله ذمهواري سرته رسوله. په دې دوران کې دوی ودونه هم وکړل. د دې یو برکیا یو زوی وشو، د هغه نوم اسف کېښودی شو. او ارمیا چې و د ده زوی وشو، د هغه نوم کېښودی شو افغانه. کتابونو دا لیکلي دي. او چې کله داود علیه السلام وفات شو
نو بادشاہي د چا شوه؟ د داود علیه السلام د زوی د سلیمان علیه السلام بادشاہي شوه. او سلیمان علیه السلام داسې بادشاہي کړې د قرآن وایي چې په هوا یې دسترسو، په پیریانو یې دسترسو، په زناورو یې دسترسو، د ټولې دنیا بادشاه. او د سلیمان علیه السلام په بادشاہي کې آصف د خپل پلار په ځای باندې وزیر اعظم او افغانه د خپل پلار په ځای باندې سپه سالار وټاکلی شو. او افغانه ته یو بل ټاسک هم ورکړی شو چې په فلسطین کې بیت المقدس جوړ کی. او د تاریخ کتابونو دا لیکلي دي چې بیت المقدس افغانه جوړ کړی دی. د دې دوران کې دا بادشاہي داسې کانسټنټ سیز نه دی چې بالکل جو خلک به بادشاہي او دی به ناسي او د خاندان حکومت به. بخت نصر نومې یو بادشاه راغی، مشرک بادشاه او کافر بادشاه، او دا ټول بني اسرائیل تنګ کړل چې تاسو شرک اختیار کوئ، زما خدایي ومنئ. ډېر زیات مزاحمت وشو، خو د مزاحمت نه پس هغه ولګېدو او د دیو قبیلې خو ډېرې غټې شوې وې. وایي چې په دغه وخت کې د دې نه 12 غټې قبیلې جوړې شوې وې. دا 12 وانه قبیلې وشړلې د خپل سلطنت، د شام او د فلسطین د دې نه وشړلې. نو ډېرې قبیلې پکې دلته د غور دی غرونو ته راغلې، او یو څو قبیلې پکې لاړې عربستان ته، او په دې خیال لاړې چې دلته خو زمونه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام قبله پاتې شوه، خو ابراهیم علیه السلام چې کومه قبله جوړه کړې ده نو موږ به هلته لاړ شو خپل عبادت به کوو. ابراهیم علیه السلام د سلیمان علیه السلام نه 1500 کاله مخکې تیر شوی دی. 1500 کاله تقریبا د ابراهیم علیه السلام کې ژوند تیرېدو. 1500 کاله پس رسول پاک صلی الله علیه و وسلم پیدا شو، مبعوث شو. د سلیمان علیه السلام نه 1500 کاله پس نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبعوث شو. په دغه وخت کې چې د بني اسرائیلو کومې قبیلې په عربو کې موجودې وې نو د هغوی یو سردار و خالد بن ولید، او په دغه مدینه کې اوسېدو. د دې خپلو د غور د قبیلو سره هغه وخت به په دې وچه باندې تجارتونه کېدل، خلک به تلو راتلو. نو هغه وی چې یاره د دې نبي دا نبوت زه د خپلو خلکو ته ورسوم. دوی ته یو خط راولېږو چې تاسو د دې نبي دا نبوت ومنئ او دا دین تسلیم کړئ. د دې ځای نه څوک وایي چې د 40 تنو یوه ډله وه، څوک وایي چې د 13 تنو یوه ډله وه، خو یوه ډله د قیس نومې یو سړي، دا روایت زموږ شته. هلته د نیکه نه قیس نوم دی، دلته د نوسي نه قیس نوم دی. د قیس په دغه کې لاړه عربستان ته، او چې نبي پاک صلی الله علیه و وسلم ته مخامخ شول نو دغه ټایم کې ټولو ایمان راوړو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه. د دیو د عبرانۍ نومونه، قیس د عبرانۍ جبې ټکی دی، د عربۍ ټکي ولا نومونه ولا کېښود، عبدالرشید نوم یې ولا کېښودو. او په دغه وخت باندې خالد بن ولید د خپلې یوې لور نکاح د قیس عبدالرشید سره وکړو، او دته بتان یو لقب هم ورکو نبی پاک صلی الله علیه وسلم. بتان چې دی نو دا رهبر ته هم وایي، رهنما ته هم وایي. او بل په دې سمندر کې چې دا کمی کشتۍ چلیږي، د دې کشتو د مخې ته چې کم مضبوط لرګی لګېدلی چې د دې اوبو مقابله کوي، د دې فشار مقابله کوي، دغه زیږي ته، دغه لرګي ته او دغه زیږي ته بتان وایي. نو دوی وایي چې ته به د خپل قوم هم دغه شانته رهنمایي کوي او زیبتې. دوی چې کله راغلل دلته نو خپل قوم ته چې کله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خبره وکړه نو ټول قوم من حیث القوم مسلمان شو. ټول قوم مسلمان شو، یو تن پکې پاتې نشو چې هغه په بل دین او په بل مذهب باندې شي. او د دغه ځای نه زه خالد بن ولید چې دی دته د خالدی افغانانو مشر هم وي، او اوس هم دغه په کتابونو کې موجود دي چې بنگش چې دلته زموږ کم قوم دی دې ته خالدی افغانان وي. دا د خالد بن ولید دارک بچی دي، تاریخ کتابونو داسې لیکلي دي. اوس قیس عبدالرشید چې کله دلته راغی
ټول خلک مسلمانان شول، که څوک پکې کافرو جنگونه ور سره وکړل، دیو ګڼ هم شو راخواره شو، په دې ټوله پښتونواله کې پاتې شو. دغه وخت د قیس عبدالرشید